د هیواد په ځینو ولایتونو کې یو شمېر بزګرانو د شنو خونو جوړولو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل 14مې ناحیې په قلعه سمندر سیمه کې هم ګڼ شمېر خلک شنې خونې لري. د دې سیمې بزګران وایي چې دوی په شنو خونو کې تر ډیره بادرنګ کري. دوی وایي حاصلات یې ښه دي، خو لویه ستونزه یې د بازار نشتون دی. وروره هغه ښه دي، بادرنګ ښه دي، خو نرخ نه ده. 40 روپۍ، 15 روپۍ، 20 روپۍ، 8 روپۍ دغسې نرخ ده. باید موږ سره کومک وکړي، د دواو کې کومک وکړي، نرخ یې کومک وکړي، موږ ته لارې هغه کړي چې یو بل موږ ته ولېږي چې وروره موږ یو مړۍ ډوډۍ ته وخورو. وروره ټول دغه کې هر یو اوس دغلته 15-20 نفر موږ سره کار کوي. دا یو 12-14 فامیله ده مثلا. دغه د 200 روپۍ ملاکه پوره کوي. فعلا وضعیت بازار خیلی خراب است. اوس مهال د بازار وضعیت ډیر زیات خراب دی. موږ ته یو من بادرنګ په 45 یا 50 افغانۍ تمامېږي، خو په بازار کې اوسنی قیمت 40 افغانۍ ده. په دې قیمت موږ له جیبه هم 15 افغانۍ تاوان کوو. بس داسې وضعیت دی چې نه د شنو خونو مسؤلینو ته پیسې پاتې کیږي او نه هم د کارګر پیسې ترې په لاس راځي. په قلعه سمندر سیمه کې حاجي عبدالله 14 شنې خونې لري. نوموړی وایي د بادرنګو حاصلات یې رسېدلي او هره ورځ ترې د 350 منه په شاوخوا کې بادرنګ راټولوي. دا تقریبا 1.5 جربه ځمکه ده او په دې 1.5 جربه کې مروره یو ګلخانې د شنې خونې وهلې دي او دا 3 کلونه دغه کار روان ده. ورور تقریبا اول چې ورسیږي یو ورځ بعد حاصل ټولېږي او بیا چې موسم لږ ګرم سي روزانه یې کوو. نو چې وروره وزارت مرسته کړې وه، صاحب مهربانه د موږ بازار موندنه یې کړې وه. وروره د دې شي حاصلاتو لږ نرخ صحیح سوی و، نو دهقان به هم خوشحاله و، انشاءالله کارګر به موږ سره 11 نفره چې کار کوي وروره دوی به هم خوشحاله. وروره هر سړی خپله کور ته یو مړۍ حلاله روزي وړله سي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت ویان مولوي مصباح الدین مستعین هم د بزګرانو ستونزې مني. نوموړی وایي د کرنې وزارت کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه هلې ځلې کوي او دغه راز د سړو خونو جوړولو او بیا فعالولو لپاره هم پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې او خرڅلاو په موخه په مرکز او ولایتونو کې نندارتونونه جوړوي او همدارنګه افغان پانګوالو ته په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې د ګډون زمینه برابروي، ترڅو په دې توګه د هیواد کورني تولیدات کورنیو او بهرنیو بازارونو ته لار پیدا کړي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت د نوي معیاري سړو خونو د جوړولو او د غیر فعالو سړو خونو د بیا فعالولو لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې لري چې په پلي کېدو سره به انشاءالله د هیواد د بزګرانو ستونزې تر یو حده حل شي. دا لومړی ځل نه دی چې په هیواد کې بزګران د بازار او سړو خونو له نشتونه شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم له یادو ستونزو شکایتونه کړي. افغانستان که څه هم بېلابېلې او ډېرې میوې لري، خو د دغو میوو د ساتلو لپاره د معیاري سړو خونو نشتون هر کال بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.